بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 28 د جولای کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د جهادي خبرونو ترڅنګ د سیمې او د نړۍ پر مسایلو باندې هم زغلنده یو نظر لرو. په جهادي خبرونو کې 23 جولای بنو ولایت میریان ولسوالۍ د پولیسو پر مزنګه چوکۍ باندې د لاسي بمونو برید کې درې پولیس زخمیان شوي دي. 15 جولای شمالي وزیرستان سپینوام ولسوالۍ د ټي ټي مداخل سیمه کې سره سر او خړسر پوستو باندې د دراسکو په برید کې یو عسکر وژل شوی دی او یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګه 15 جولای د اسماعیل خان پروا ولسوالۍ د نړۍ شوزي سیمه کې د راسکوف په برید کې یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګه په 15 جولای چترال ولایت د دروش ولسوالۍ ډبسر سیمه کې مجاهدینو پر پوځي پوسته درنو وسلو برید کړی دی چې 2 ساعته دوام وموند او یو عسکر هلاک شوی دی او ځاني مالی تاوان نور هم ور اوښتی دی. 15 جولای باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ ډنګیسار سیمه کې پر پوځي پوستې باندې د راسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګه په 15 جولای جنوبي وزیرستان لدی ولسوالۍ درې ډکې سیمه کې پر پوځ د هاوان برید کې ځاني او مالی تلفات اړول شوي دي. په 15 جولای شمالي وزیرستان د شیوې ولسوالۍ چوک تانی پوستې باندې د راکټ لانچر او لاسي بمونو په برید کې مالی او ځاني تاوان ور اوښتی دی. 15 جولای خیبر ولایت جمرود ولسوالۍ د چاپې په نیت راغلو پوځي عسکرو باندې برید وشو چې د جګړې تر پایله پورې مکمل راپور لا ترلاسه نه دی راغلی. ممکن سبا یا بل سبا بیا د دې مکمل تفصیل دوی راکړي. په 15 جولای راپور شوی ده چې 2 ورځې وړاندې جنوبي وزیرستان د تیارزي په ولسوالۍ خیسور سیمه کې د اف سی عسکر کلام حسین د مسعود مسعود زوی چې د اف سی د کارکونکو خپل ونده پریښودله او مجاهدینو سره یو ځای شو. 15 جولای د کرک ولایت کوه میدان سیمه کې مجاهدینو کانسټیبل سید خټک چې کار ته روانو په هغه مهال موخه ونیوله او ویشتو ویوجه. 15 جولای په سوات ولایت پارلې سیمه کې د سی ټي دي 3 زندانیانې په جعلي جګړه کې په داسې ښکاره کړه چې یعنې دلته د ترهګرو سره جګړه ده او دا 3 واړه زندانیانې هلته شهیدان کړي دي. دا هغه زندانیان دي چې یو میاشت مخکې او 2 نورې 2 میاشتې مخکې دوی نیولي او لا درکه خو معلومات دا چې په زندان کې دي د هغې نه پس اوس راایستي دي او په جعلي جګړه کې په شهادت رسولي دي. 16 جولای خیبر ولایت جمرود ولسوالۍ تیرا سیمه کې د سپین سر لوړسر او نورو شاوخوا غرونو کې پوځ له 3 خواونه پر مجاهدینو برید وکړ. په ځوابي برید کې جګړې 2 ساعته دوام وکړ. مجاهدینو د بي ام توغندیو راکټ لانچرو پیکا او درنو وسلو نه کار واخیست. پوځیانو ته لوړ زیان اوښتی دی او همداسې په شاتګ باندې مجبوره شوي دي. 18 جولای خیبر ولایت جمرود ولسوالۍ تیرا سیمه کې پر تور چپر کمپ باندې د بي ام توغندي برید کې ځاني او مالي تاوان ور اوښتی دی. او آخر خبر دا دی چې په 18 جولای جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ د اف سی عسکرو په سپکو درنو وسلو کې برید پې وشو چې په ځاني او مالي تاوان ورته اوښتی دی. دا و د جهادي خبرونه چې ستاسو سره شریک کړل. اوس راځم د نړیوالو مسلو ته. په اولو د ټول نه مخکې د بعضې دوستانو چې دا دغه یې کړی دی ماته چې فاطمي صاحب 2 دوستانو 2 خبرې دي. یو راته دا لیکلي دي چې تا ته څومره تومن درکول کېږي چې ته داسې هره ورځ د ایران نه دفاع کوې او خپل به حساب د نور مسایلو باندې دا نه کوي. بل راته دا لیکلي دي چې افغانان وژل کېږي، د افغانانو د ایران نه ایستل کېږي
ته اوس هم د ایران دفاع کې خپل د افغانانو نه کوي. نو زه د قدرمندو ورونو ته په لنډو الفاظو کې او د یو مثال په توګه یو خبره کوم، نور د دوی خپل کار دی. دا د انسان د خپل هغه دید او بینش او د پوهې او د سطحې باندې خبره ده چې ته کوم شی د کوم زاویې نه ګوري. څوک په ټیټه سطحه ګوري، څوک په جګه سطحه ګوري. دا د هر انسان خپل کار دی. دا چې ماته ایران څومره راکوي او څو میلیارده تومنه ما اخیستي دي، دا صرف رب العزت ته معلومه ده چې زه دا کار د پیسو د مقام یا د کوم څه لپاره کوم، یا صرف د اسلامي نړۍ او د اسلام لپاره او د الله لپاره کوم. دا به د الله سره دغی د باندې زه کوم خاصه تبصره نه لرم. که ماته راکوي یا نه راکوي، که زه مفلس اوسم ما سره چا څه کړي دي. په ایران کې همدغه برنامې چې موږ کوو خلک یې کوي، هغې د خلکو نه پیسې غواړي. وایي زه تاسو لپاره کار کوم، ټوله ورځ مصروف یم، راپور ټولوم، پیسې غواړي. خلک چې راځي په ټیک ټاک کې برنامې کوي، پیسې ترلاسه راوړي. زما نه د ټیک ټاک نه پیسو لاره شته دی او نه د بل چا نه ماته شی غوښتي دي. زه خپل لله فی الله خپل کار کوم. که څه راکولی نه شئ، تهمت مه وایئ. دا ستاسو خپل کار دی او که ویم وایئ زه یې مخه نه شم نیولی، تاسو به الله ته خپل ځواب ورکوئ، زه به خپل ځواب ورکوم. دویمه خبره دا ده چې د ایران نه زموږ مهاجرین راځي یا وهل کېږي، ټکول کېږي. ایران موږ سره ظلم کړی. د ایران ما دارنګې په پټو سترګه دفاع نه ده کړې چې ایران هر بد کړي دي هغه صحیح کړي. ایران افغانستان سره ما ویلي دي چې په تېرو 40 کالو کې ښه کارونه یې نه دي کړي، د مهاجرونو سره یې رویه ښه نه ده. مګر دا زما دریځ چې دی دا ولې دا دی، د ده کې به زه یو لنډ مثال تاسو ته درکړم، بیا نور تاسو خپله کولی شئ چې آیا زما دریځ سم دی او که غلط دی. کله چې په یو کلي باندې طوفان راشي، سیلاب راشي او کلی ته خطر دی چې ټول کلی اوس سیلاب وړي او دا کلی تر کلی ختمیږي، اما د هر کور مالک دا وایي چې ولا زما چت چې دی دا سکک کوي، اوبه را روانې دي، یا دروازه مې خرابه ده یا ناله مې خرابه ده، زه خپل غم خورم دا چې سیلاب بره نه را روان دی، بیا هغې سره به ګورم او د سیلاب غم نه کوي او هر یو خپل د کور په غم کې شي. دا خو به د خپل د کور د چت د سوري بندولو فکر کې کېږي، خو کله که سیلاب پرې راغی د ده د چت د سوري غم به ونه شي او مکمل کور به ورته ویسي. اما کم دغه کس د دې خپل د کور د چت د ورېدو نه یا د دیوال د خرابېدو نه یا د نالې د اوبو د خرابېدو نه تیر شي او ټول په دې فکر کې شي چې سربند نه چې دا کم سیلاب را روان دی او دا ټول تباهي راوړي او ټول وژني او کورونه د منځه وړي، د هغې غم که سره وخوري، نو په هغه وخت کې که د اوبو مخه ونیوله نو کلی به هم بچ شي او خلک به هم بچ شي، بیا به دوی وشي کولی چې په خپل کور کې چې کوم هغه سوری دی، باران دی، سکک دی، دا دی د هغه غم وخوري. دا زما موقف اوس هم داسې دی. که موږ دا وایو چې ایران موږ سره ظلم کړی، زموږ مهاجرو ته په بده سترګه ګوري، زموږ مهاجر وباسي، دا خو ښکاره خبره چې دا دوی ښه کار نه کوي، دا انساني کار نه کوي، دا د نړیوالو قانونو خلاف دا کار کوي. دا ما ویلی دي. آیا موږ د دغې خپل د 2-3 کسه یا د خپل ورونو د دوی د وژلو لپاره دا پرېږدو چې دا سیلاب راشي ټول اسلامي نړۍ ویسي؟ یعنې د ایران د وهلو نه پس خو یهود په ټولو ځای باندې حاکم کېږي. پرېږدو چې یهود حاکم شي یا نه؟ د ده لپاره چې یهود حاکم نشي، اوله کې د ایران ملاتړ وشي چې ایران کله یهودو دا ناکامه کړي، بیا د ایران سره به بیا حسابي کوو. زموږ ذات البیني خبره ده، د کلي منځ کې خبره ده، د یو کور خبره ده. اما که طوفان او سیلاب راځي او ټول وړي، بیا یو هم نه پاتې کېږي. که ایران وهل کېږي نو یهود په دې ټوله سیمه حاکم کېږي. دا خبره ما د سوریې په هکله هم کوله. تاسو وکتل چې د سوریې نه بعد دوی په لبنان او په عراق او په دې ځای کې حاکمیت خپل قایم کړ او په ایران ته یې ګواښ وکړ. ایران نه پس دا ووهه، بیا نورې مخکې څه نه پاتې کېږي. نه افغانستان مخه نیولی شي، نه پاکستان مخه نیولی شي او نه کوم بل ځای، بیا امریکا او یهود په دې ټولو حاکم کېږي. دغه دی چې زه دا وایم چې د خپل د وړوکو مسایلو لپاره درست دی، زموږ لپاره دا درداور دی چې زموږ خویندې ورونه په جبر وهل کېږي، ایستل کېږي، هغوی سره ښه رویه نه کېږي. نو که زه د دغې لپاره وایم چې بلا پسې د اسلامي نړۍ چې تباه کېږي، که دا نه کېږي ایران د خدای تباه کړي،
نو نه دا چې ایران به تباه شي موږ به هم تباه کیږو بیا. اما که زه دا ووایم چې خیر زما خو اوس فعلا ما ته لږ ضرر رارسېږي لکه مخکې مې چې مثال درکړه چې چت مې سوری دی اوبه کور کې دننه راځي دا اوبه که لږې راځي کور نه د منځه نه وړي خو که سیلاب راغی ټول کور وړي نو اول د سیلاب مخه پکار ده. اول د ایران سره تاسو وګورئ غربي نړۍ کې ظلم وشي بربریت وشي د انساني حقوقو نه د ټولو نړیوالو قوانینو نه خلاف ورزي وکړي فرانسه انګلیس جرمني امریکا کاناډا اسرائیل یو بل سره ودرېږي ښه ګوري چې شی سپین دی خو دی که وایي چې یو وایي چې تور دی ټول وایي چې تور دی او که شی توري او دی دغه کې که وویل سپین دی دی ټول وایي چې سپین دی. زموږ بدبختي دا ده چې ایران ما سره بد کړي دي راځه نو د ایران دپاره ټول اسلامي نړۍ دې تباه شي. دا غربیان دا کار خپل منځ کې نه کوي په دې د زموږ تاسو د مسلمانانو خلاف دی ټول متحد دي. د ده لپاره دغه موقف د ستاسو چې دی دا درست نه دی. دغه زما موقف دی چې زه اسلامي نړۍ ته ګورم زه د وړوکو مسایلو ته نه ګورم. درداور دی ما باندې زم انسان یم افغان یم ما ته خپل افغان خاوره دا ډیره مهمه ده خو د افغانستان نه د پاکستان نه د ایران نه د اسلامي نړۍ اسلام بیا ټول نه برتر دی. که اسلام ته خطر متوجه کیږي بیا موږ د اسلام سره بیا ودرېږو بیا د وړوکو مسایلو سره نه ودرېږو. راځم د ایران په مسله کې تاسو ته ما څو ځلې دا خبره کړې ده چې ایران به دی وهي خو د ګاونډیانو په ذریعه به یې وهي او د ده لپاره به ما مثالونه هم تاسو ته درکړي چې په تېره مونۍ میاشت کې د جیش العدل په سیستان بلوچستان کې عملیات وکړل همداسې د آذربایجان د خوا نه خطر د ایران ته او حملې کېږي. د هماغې په تایید باندې څو واقعیات شوي دي. یو تروریستي عملیات د ایران په نظامی پایګاه کې چې په منطقه د اوغلان په سردشت سیمه کې چې دا نږدې د آذربایجان غربي ته ده. آذربایجان غربي هغه د ایران ولایت سیمه ده لکه موږ تاسو دلته بلوچستان کې د غنم بلوچستان لرو په ایران کې هم بلوچستان لرو دارنګې په آذربایجان مملکت هم دی آذربایجان یو سیمه په ایران کې هم ده چې دوی ورته غربي آذربایجان وایي. په دغه ساحه کې په ایران باندې برید شوی دی او په دې کې ډېر کسان وژل شوي دي. بل برید په همدغه سیستان بلوچستان په ساحه کې د پاکستان د خوا نه شوی یعنی هغه آذربایجان عمله چې ده حمله هغه حتما د آذربایجان نه چې د اسرائیلو هلته خپل پروګرام جوړ کړی د ایران د تضعیفولو لپاره دا کار یې شروع کړی او د دې غاڼه جیش العدل په د قضا په دفتر باندې یعنی محکمې باندې په آستان د سیستان کې حمله کړې ده 14 کسه زخمی دي 9 کسه وژل شوي دي او 3 تنه مهاجمین هم د ایران د پوځیانو لخوا نه وژل شوي دي. یعنی دا د سیستان و بلوچستان چې د پاکستان د خوا نه ده د چې ما تاسو ته ویلو چې د ایران د تضعیفولو لپاره به کار کیږي دی مثالونه دي. دریمه خبره دا ده چې اسرائیل او امریکا په آذربایجان کې د نظامی مانورونو لپاره ځان ته اډې جوړې کړې دي ټریننګ روان کړی دی او د دې ویډیوګانې نشر شوي دي چې دا ثابتوي چې امریکا او اسرائیل لګیا دي د ځمکني حملې لپاره چې بل ځل دی هوایي حمله کوي د ځمکني حملې لپاره هم دلته تیاری نیسي. بل خبر دا دی چې امریکا د میزایلو د کمبود له وجې نه چې د تات میزایل ورسره کمبود شوي دي او همدارنګې د پیټرایټ دا کم شوي دي د ایران دغې ته وبخښئ عربستان سعودي ته چې کوم میزایلونه خرڅ کړي دي امریکا دغې ته ویلي دي عربستان سعودي ته چې دا میزایلونه به بیرته دوی ته ورکوي ځکه چې د دوی په دغې کې ضرورت دي په ایران په مقابل کې د اسرائیلو ته او دا خبر وال سټریټ ژورنال ورکړی دی دا خبر. بل خبر دا دی چې یمن د فاتح 3 راکټونو په 4 نقطو د اسرائیل باندې حمله کړې ده او همدارنګې د میزایل فلسطیني 2 په 3 اهدافو باندې په ام اشراش اسقلان او الخنزیره باندې حمله کړې ده او هلته دی په ځي باندې لګېدلي دي. آخر خبر دا دی چې د سوریې کې د السویدا
امنیتي مسؤلیت چې دی امریکا وایي چې دا به امریکا په غاړه اخلي، ځکه چې پرونه موږ تاسو ته ویل چې حزب التحریر یې مکمل اندیز نه ویستو، د امنیت مسؤلیت د روزیانو ته لاسته ورغی، هغه یې د اسرائیلو پشتوانه کې دي، خو امریکا دا ویلي دي چې د دې سیمې دغه به مسؤلیت به دوی اخلي، او تاسو ته معلومه چې امریکا مسؤلیت واخیسته یعنی اسرائیل ته واخیسته، ځکه چې امریکا په هر حالت کې د اسرائیل تر شا ولاړه ده، او دلته السویدا کاملا د سوریې د اختیاره د الجولاني دوی د اختیاره وځي او دا د اسرائیل او د امریکې اختیار ته ورځي، چې دا یو بل دغه دی چې د سوریې غټه خاوره یعنی د دې نه جدا کیږي، او دا ټول مقدمات دی لپاره د تجزیه د سوریې چې موږ په دې باندې مخکې بار بار خبرې کړې دي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ او دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.